په حدیث کې یو ذکر راغلی دی، څوک چې سهار او ماښام دغه ذکر اووه ځله وکړي نو الله تعالی جل جلاله به د دغه بنده کارونه ور برابر کړي. رب العالمین به یې کافي سي. ټول کارونه چې دته مشکلات پکښ کې جوړ سوي دي، په دغه کارونو کې الله تعالی جل جلاله به یې کارونه ورسم کړي. په څومره مشکلات کې چې دغه شخص راګیر دی، الله تعالی جل جلاله به یې د هغه مشکلاتو څخه راوباسي. هر څه به الله تعالی جل جلاله ور حل کړي. او په حدیث کې داسې الفاظ هم راغلي دي چې که دغه ذکر څوک په یقین سره د زړه وکړي او که بغیر د یقین سره یې وکړي، په دواړو صورتونو کې به الله تعالی جل جلاله د ده دپاره کافي سي. حدیث داسې دی: عن ابي درداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابي درداء رضي الله تعالى عنه وايي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من قال في كل يوم، څوک چې هر ورځ حين يصبح وحين يمسي، سهار او ماښام دغه ذکر کوي چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم، دغه ذکر 7 مرات اووه ځله یې وایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي: کفاه الله عز وجل همه من امر الدنیا والآخره. الله تعالی جل جلاله به د ټولو مشکلاتو، هغه که د دنیا مشکلات وي او که د آخرت وي، د دې ټول دپاره به الله تعالی جل جلاله کافي سي. کارونه به الله تعالی جل جلاله ور برابر کړي. او یو بل روایت کې داسې راځي: صادقا کان او کاذبا. که دا ذکر یې په یقین سره د زړه کړی وي او که بغیر د یقین سره کړی وي، په دواړو حالات کې به الله تعالی جل جلاله د دغه شخص دپاره کافي سي. الله تعالی جل جلاله به د دغه شخص کارونه انشاء الله ور برابر کړي. څونه اسانه کلمه ده. اووه ځله یې د سهار د لمانځه څخه وروسته وایست او اووه ځله یې د ماښام د لمانځه څخه وروسته وایست. الله تعالی جل جلاله به مو هم د دنیا مشکلات تر حل کړي انشاء الله، او هم د آخرت مشکلات به مو در حل کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.